د جهالت انتها د یو ډانسر هجړه د وجې په واده کې د 5 کسانو مرګ او د 3 نورو کسانو د زخمی کېدو واقعه مخې ته راغلې ده او خوشحالي په غم بدله شوې ده. د واده پروګرام د جنگ میدان جوړ شو. د کوهاټ په کاغذي علاقه کې د واده پروګرام او په دې واده کې د کوهاټ مقامي د چاهت په نوم باندې یو مشهور ډانسر او هجړه راغوښتل شوی و چې په پروګرام کې جنگ شروع شو او یو بل پسې وسلې راوېستې ډزې شوې چې 15 کسان پکې مړه او نور کې هم ډیر زخمیان دي. ویل کېږي چې دغه دوه ګروپونو کې اوس څه کسان پولیسو هم نیولي دي او کوم کسان چې زخمیان دي هغه هسپتال ته وړل شوي دي. د کوهاټ خلک په دې پیښه باندې ډیر غمجن دي او د دې هر څه قصوروار چاهت خواجه سرای یا هجړه ګڼي ځکه چې په دې پروګرام کې هغه ډانس کولو او د پښتونخوا د ساينس او ټکنالوژي مشیر ضیاء الله بنګش د کوهاټ ډیپټي کمشنر نه د دې واقعي باره کې د تفصیلاتو راغونډولو غوښتنه کړې ده او ذمہوارو کسانو په خلاف یې د سختې کاروایی غوښتنه کړې. ضیاء الله خان بنګش د وژل شو کورنۍ سره خپل غمرازي هم شریکه کړې او د تعزیت لپاره د هغوی کورونو ته هم ورغلی چې په دغه دوران کې د کلي مشرانو د ضیاء الله بنګش نه غوښتي چې د خواجه سرای چاهت په خلاف دی سخته کاروایی وکړي ځکه دا ټوله مسله د هغه نه منځته راغلې ده. په دې باره کې ضیاء الله خان بنګش دا فیصله وکړه چې که چاهت او د هغه ملګري په دې جرم کې شریک وي نو د هغوی خلاف به نور هم سخته کاروایی وکړي شي خو فی الحال یې هغوی د کوهاټ ضلع نه شړلي دي او هیڅکله به هم دوی دوباره نشي کولی چې کوهاټ ته داخل شي یعنی دوی ضلع بدر کړي دي. هغه زیاته کړه چې هیڅوک به پرې نږدو چې د کوهاټ امن او امان خراب کړي. د یادولو ده چې له دې نه وړاندې هم د چاهت ډانسر په پروګرامونو کې د 1400 کسانو د مرګ ژوبلې خبرونه مخې ته راغلي دي او ویل کېږي چې اوس به د هغې تحقیقات هم کېږي. هغه د کوهاټ د مشرانو نه غوښتنه وکړه چې په داسې تور باندې غیرقانوني پروګرامونو باندې د مکمل پابندي ولګوي ځکه چې دې سره د کوهاټ نوی او ځوان نسل متاثره کېدلی شي. قدرمنو ملګرو دا خبر تر همدې ځایه له نورو تازه او په زړه پورې معلوماتو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.